اکثر وخت ما دوستان یا هغه کسان چې ګرافیک ډیزاینینګ فیلډ کې کار کوي یا ما شاګردان چې بازي دي هغوی اکثر وخت پوښتنه کوي چې زه څنګه کولی شم دا میټیریلز ویب سایټ طریقې نه یا انټرنیټ نه ترلاسه کړم. مثلا بعض خلک ته بیک ګراوند پکار وي، بعض خلک ته فونټ پکار وي، بعض خلک ته یو شی، بعض خلک ته آیکنز پکار وي. نو دې دپاره چې د دې ښه ځایان او ریسورسز تاسو وپېژنئ او پیدا کړئ او خپل میټیریلز واخلئ، دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اته یا اوه ویب سایټ معرفي کوم چې هغې طریقې نه تاسو کولی شئ خپل ریسورسز ترلاسه کړئ. اول UI ګریډینټ په نوم یو ویب سایټ ده چې هغې طریقې نه تاسو کولی شئ مختلف رنګونو کې ګریډینټ بیک ګراوند تاسو ترلاسه کړئ. ګریډینټ بیک ګراوند مطلب چې کوم ته ګرین سکرین استفاده کوي، شاته یو بیک ګراوند لګوئ، یا انفوګرافکس ډیزاین کوي. انفوګرافکس کې تاسو کولی شئ چې یو ښه ښایسته بیک ګراوند ولرئ او خپل انفوګرافکس هغې کې جوړ کړئ. انفوګرافکس مطلب چې تاسو صرف تشریحات کوئ او ویډیو یا ریکارډینګ یا داسې شی نشته دي. دویم چې ډېر مهم ده هغه سمارټ موکپس ده. سمارټ موکپس مطلب چې تا ښه یو ډیزاین جوړ کو، یا پوسټر یا موبایل دپاره یا ډیسکټاپ دپاره، هر څه چې ول یا بینر تاسو کولی شئ چې پریزنټیشن دپاره ډایرکټ فایل مه لګئ، یو موکپ کې ور واچوئ. نو سمارټ موکپ داسې ویب سایټ ده چې هغې کې تاسو کولی شئ قسمه قسم موکپونه را پیدا کړئ، که موبایل دپاره، ډیسکټاپ دپاره، بینر دپاره، هر څه دپاره سرچ کوئ نوم او هغې کې خپل دا تصویر چې کوم ده، خپل کوم ډیزاین چې تاسو کلاینټ ته کړی هغه کې پلیس کړئ او هغه بعد تاسو کولی شئ چې هغه خپل کلاینټ ته یا خپل دوست ته یا چا ته هم چې تاسو کار کړی ده هغې ته یې ورسنډ کړئ. نو لږ ذره به ښه ایمیج یا ښه اټریکشن به غورځئ. نو هغې طریقې تاسو کولی شئ چې خپل ځان پروفیشنل وښیئ چې موږ کار کې لږ ذره نورو نه بهتر یو. دا نه ده چې کار وکړه ورسنډ یې کړه او خلاص. اکثر دوستان د موږ په رنګونو کې ډېر مشکل لري چې زه دا رنګ انتخابوم، دې رنګ کې کوم رنګ ورسره ښه ده، زیړ انتخابوم، زیړ رنګ سره کوم رنګ میچونه کوي. نو دې دپاره هم داسې ویب سایټ شته دي چې پلیټس تاته درکوي. مثلا کولرز یو ویب سایټ ده چې که ته یو رنګ انتخاب کړې د هغې رنګونو مطابق څومره هم چې رنګونه میچنګ کوي ورسره، ته کولی شې هغې د طریقې نه ته پیدا کړې چې ښه دې رنګ سره کوم رنګ ښه ښکاري. یو بل ته خپله پلیټس جوړولی شي چې هر یو پلیټ جوړ کړي، هغه تا ته کوډ جنریټ کوي چې کوم کلر کوډ وي. نو هغه کوډ مشخص ته کولی شي اګزیکټ رنګ، مشخص رنګ ته نور خپل ډیزاینونو کې استفاده کوي یا خپله جوړ کوي. یا مثلا دلته اوس موږ یو رنګ سرچ کو، سرچ نه بعد ګورئ چې څومره په عمق نوم کې رنګونه کوم چې ما سره میچنګ کوي تاسو ته یې راوړي دي. دې نه ښه سادګۍ سره زه هم کاپي کولی شم، ډاونلوډولی هم شم او ضرورت نشته چې زه رنګونو پسې وګرځم. ښه دا زیړ رنګ شو، دې سره اوس زه کوم یو بل انتخاب کوم. ښه دا سور شو، د هغې نه بعد ته پسې وګرځئ چې د سور سره اوس زه کوم یو انتخاب کوم. نوم ولیکه، پلیټ سرچ کا، تا ته ټول تا ته درکوي چې دغه پلیټس دي، دغه رنګونه ته کولی شي دغه برانډ رنګ سره دی انتخاب کې او خپل ډیزاینینګ کې هغه استفاده کوي. بل ډېر مهم ویب سایټ چې ډیزاینرز دپاره ډېر کومک کوي، اکثر وخت ډیزاینران د آیکنز چې کوم را ډاونلوډوي هغوی څه کوي، ګوګل نه را ډاونلوډ کړي، بیا که پي ان جي نه اوسي اول خو هغه به پي ان جي ته تبدیلوي، بیا به رنګونه چینج کوي او بیا به خپل ډیزاین سره لږ سره برابروي. نو بعضې وخت هغه لایسنس هم وي، بیا نور لټوي. flaticon.com داسې یو ویب سایټ ده چې هغې کې په زرهاوو آیکنونه پراته دي. ته سرچ کوئ، ګورئ، را پیدا کوئ او کوم آیکنونه چې تا کوم آیکنونه چې د تا ډیزاین سره میچ کوي او ته غواړې هغه کولی شي چې هغه آیکن را ډاونلوډ کړي او هغه ځای نه استفاده کوي. په پیسو نه ده چې تاسو پیسې ورکړئ بیا د آیکنس واخلئ، تاسو کولی شئ فری استفاده کوئ، خو لږ کریډټ به ورکوئ، مطلب چې هغه تشویق کوي، اپریشیټ کوي چې ښه کار هم کړی ده او زه تاسو نه مننه کوم. لیکل نه دي، بس هلته یو کلیک ده، خلاص تاسو به هغه آیکنس ترلاسه کوئ. که هغه ور هم نه کوئ مشکل نشته، د آیکنس تاسو ته درکوي. صرف آیکنس نه، بعضې وخت موږ ته مکمل یو السټریشن پکار وي. بعض ډیزاینونه که به تاسو کتلی اوسئ چې کارټون السټریشنز وي، انفوګرافیک ټایپ کې، هغه خپل ډیزاین کې هغوی استفاده کړي اوسئ او هغه ډیزاین نه تاسو متاثره شوي اوسئ او تاسو وایئ ښایي دا یې خپله ټول A to Z جوړ کړی ده خلاص. نه، اکثر زیاتر دا په ویب سایټس کې پیدا کېږي. undraw.com په نو یو ویب سایټ ده چې هغه ویب سایټ کې مختلف قسم السټریشن شته دي، ټایپونه شته دي چې په کوم فیلډ کې ته دا السټریشن غواړې، په کوم قسم غواړې، نو هغه ټول تا هلته سرچ کولی شي، السټریشن د انتخاب کولی شي، ډاونلوډولی شي. ډاونلوډ نه بعد ته کولی شي هغه خپل په ډیزاین کې یا په کوم
انیمیشنز کې یا برانډینګ کې یا هر څه چې وي دغه کې کولی شي په ساده طریقې سره هغه استفاده کوي. بل یو آخري ویب سایټ چې زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کړم هغه د سکرین شاټ مربوط کیږي. اکثر وخت سکرین شاټ چې تاسو کله په موبایل اخلي یا په کمپیوټر کې اخلي نو هغه نیم راځي. آیفون کې خو خیر دا فیسیلیټي شته، انډرایډ کې ما په خیال بیل اپلیکیشن ورته انسټالیږي یا نوي موبایلو کې کېدای شي دا هم وي. کمپیوټر کې بعض وخت موږ سره دا اپشن نه وي. نو هغې دپاره موږ سره په کروم کې فعلا خو زه کروم استفاده کوم، کېدای شي نور کې هم وي. یو ایکسټنشن ده چې گو فل پیج په نوم چې دا ایکسټنشن تاسو انسټال کړئ خپل کروم کې او هغه نه بعد چې کوم ویب سایټ هم تا په کار وي چې فل سکرین شاټ واخلئ، صرف دا نه چې کوم سکرین تا ته اخلي. سکرول ډاون کوئ، اکثر وخت موږ یو شاټ واخلو بیا سکرول کو بیا بل شاټ واخلو بیا سکرول کو بیا بل شاټ واخلو چې دا ما سره مختلف ډیټاګانې هم جوړوي. کېدای شي بعضې رانه ګډوډ هم شي چې دا د کوم ځای ده هغه کوم ځای ده. دې طریقې زه کولی شم سر نه تر اخر څومره چې ویب سایټ ما سره لاندې پورې ده یو سکرین شاټ واخلم او د یو سکرین شاټ کې هغه ټول زه راغونډ کړم او کوم معلومات چې دي هغه ما سره اوسي. نو دا هغه اته ویب سایټ ویب سایټ یا اته ویب سایټ چې ما په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کړل. نور هم مخکې ما ویب سایټونه په ویډیو کې تاسو سره ایکسپلین کړي دي، تاسو سره شریک کړي دي. که هغه تاسو مشکل حل کړی اوسي نو دا به هم انشاءالله حل کوي. او که هغه ویډیوګان هم نه وي وسیلتلي نو ډسکرپشن کې هم زه لینک ورکوم او دې قسمت کې د ویډیو یا په دې قسمت کې وي د دواړو کې یو خواته ده نو زه به تاسو ته یو لینک درکوم چې هغې لینک نه تاسو کولی شئ چې هغه دوه ویډیوګانې نور یا درې ویډیوګانې چې کوم دي د ویب سایټ مربوط هغه تاسو وګورئ او خپل معلومات د ویب سایټونو مربوط کې اضافه کړئ. که چیرې ویډیو م خوښه شوې اوسي خپل دوستان سره شریک کړئ او که چیرې معلومات ډېر ښه ولې موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، نور معلومات نه به خبر شئ او خپل نالج کې اضافه والی راوړئ.